النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. نواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د بر یعنی د نیکی او د ګناه پوښتنه وکړل چې نیکی و څه شته وایي او ګناه و څه شته وایي. نبی علیه الصلاة والسلام راته البر حسن الخلق یعنی د ټولو کامل او بشپړ نیکی چې د هغه ښه اخلاق دي او ګناه هغه ده چې ستا په زړه کې تردد درته پیدا کړي او ته نه غواړې چې نور خلک په تا باندې خبر سي، یعنی هر دا ډول یو کار چې ته غواړې چې ویې کړې خو ستا په زړه کې تردد وي چې دا به صحیح کار وي که به د ګناه کار وي او په دې باندې هم خوښ نه یې چې نور خلک ستا په دې کار باندې خبر سي،